د ټول نه مخکې راشئ د ګل چاهت یو ویډیو وګورئ په کم کې چې په تبلیغ والا باندې الزام لګولی دی او پکې وایي چې ما سره په تبلیغ کې ډېر زیات غلط کارونه شوي دي. د ټول نه مخکې راشئ ویډیو وګورئ. ما سره ظلم زیاتی کړی دی د الله د رسول په لاره کې پیغمبري لاره کې او د هغې خلکو زه نومونه اخیستل غواړم. دې تبلیغیانو کې کوم چې خلک دي مشرانو هغې هم ما سره دومره ظلم زیاتی کړی دی چې تاسو ته زه ویلی نه شم. خو زه د دین بدنامي کول نه غواړم. نو دغه ویډیو کومه چې تاسو وکته د ګل چاهت په کم کې چې هغه وایي چې ما سره په تبلیغ کې کومو خلکو چې غلط کارونه وی کړي دي د هغو باره کې بحث وکړو. بحث یې هم په داسې ځای کې وکړو یعنی په منبر باندې ناست دی او په هغې کې وایي چې په تبلیغ کې ما سره داسې کارونه شوي دي. که تاسو وګورئ د نن یو څو میاشتې مخکې دا چې کله عمرې له لاړو نو هلته په عمره کې هم دې داسې پاټونه شروع کړه چې په پښتنو سره سره د سعودي عرب کم ګورنمنټ چې و په هغې باندې هم الزام ولګاو. پکې ویل چې آیا داسې چل شوی دی چې دلته ما سره خلک ظلم کوي او ما خلک نه پرېږدي ما خلک تنګی داسې خبرې وکړې. بیا داسې چل وشو چې د هغه سعودي عرب نه راغی پاکستان ته. په پاکستان کې بیا هم شروع وکړه چې آیا ما خلک نه پرېږدي ما تنګی وایي زه چې په پخوانۍ زندګۍ کې وم چا به څه نه ویل اوس زه دې وایي دین طرف ته رالم اسلام طرف ته رالم وایي ما وایي خلک تنګی داسې قسمه خبرې وکړي. د هغې نه پس بیا داسې چل وشو چې کم تبلیغ حضرات چې دي هغه پسې لاړه دلې دعوتي تبلیغ ورکو چې موږ سره په تبلیغ کې لاړ شه. نو دا داسې چل وکړو 4 میاشتې ولګولې په تبلیغ کې. نو چې په تبلیغ کې دا کله لاړو هلته دا اوسه پورې ټیک ټاک و څه خبرې اترې صحیح نه کول. کله 4 میاشتې دي پوره شوې اوس راغی یو میاشت یې پوره شوې ده چې د دې 4 میاشتې کمپلیټ شوي دي. نو اوس په تبلیغ حضراتو پسې خبرې کوي. خبرې ولې کوي؟ خبرې هم په دې وجه کوي چې د سوشل میډیا د لارې هغه لرې شوي ده. نو اوس دا کوشش کوي چې زه هم واپس دی سوشل میډیا طرف ته راشم بس زه په یو ټرینډینګ کې مو خلک ما ګوري. نو داسې قسمه حرکت کوي. ډېره زیاته د شرم خبره ده چې ته په یو سپینه جامه کې د تبلیغ نوم بدنامې. کم تبلیغ حضرات چې مونږ وګورو هغه ډېر زیات سپینګیري خلک پکې ډېر زیات دي او ته په هغو باندې داسې قسمه الزامات لګې. نو دا ستا لپاره ډېره زیاته د شرم خبره ده. نو دغه کومه نوې ویډیو چې هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.